د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د اوچتولو غوښتنه وکړه. د طالبانو دفاع وزیر څخه ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه کړې چې افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دی د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني، ځکه د دې په سر ډیرې وینې توی شوي او داسې یې بې ځایه غورځول فایده نه لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. هغه وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیارو ورځو سمبول، سور رنګ یې د تجاوز کوونکو پر وړاندې د ځمکه او هیواد د خلکو او د وینو قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي د هیلهمندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکي او ازادي ښودونکي دي چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي تر څو د غرور، پت او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپاندوي. نن ورځ د حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانۍ ته په کتلو سره اړینه بلل کیږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپل رسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل د هیواد د بیرغ د راپانده ساتلو لپاره ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ یې ورکړي باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي، او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کیږي.